مین زما د خار یو قلمکار ملګری په ما مین زما د خار یو قلمکار ملګری هر وخت ګیلې کوي چې ما ته خچارې نه وایي په مورنۍ ژبه مین دی د جنون تر حده په مورنۍ ژبه مین دی د جنون تر حده په پښتون زړه کې سره وینه غزونې کوي چرته چې زړه ځي هلته خپې هم زه رښتیا خبره چرته چې زړه ځي هلته خپې هم زه رښتیا خبره لارۍ کې کېناستم د ښار مخه مې ونیوله چې څه و په ځان پوهېدم د ښار اډه راغلې وه بیا یو ګلالي ماشوم چې ما ته هرکلی وویلو زر زرې ما ته څو دانې د سپېلنو لوګی کړې ما چې د دې ښایسته جوسې او کړه اوړه ته کتل ما وې بچی ستا نظر ماتي ته مې ځان لوګی شه د خپل نظام د خونړي نظام ته کار راغی ماوی هوټل کې به د چای یو پیاله وڅکمه ګوری که پام مې لږ بدل شي سرخوږی مې ښه شي دغلته هم هغه قصه وه ماشوم چای راوړله ما ته د ده ماشوم وجود او تراړو شونډو ویل چې ده په خپله هډو نن سهار کې څکلې نه ده ما په قلم ورله یو تت لفظي تصویر جوړ کو ما په قلم ورله یو تت لفظي تصویر جوړ کو دغه مې وسو قلمکاروم نور مې څه کړی وی په دوی خو حق لا د خدای هم نشته د قام وګړو په دوی خو حق لا د خدای هم نشته د قام وګړو دا خو د دې بچو د لوبو او شرارت وخت دی زمونږ دا جنت نما وطن که ډېر شتمن دی بیا هم د دې وطن بچي دوزخي ژوند تېروي دا د چترال نه تر بولانه مردم خیزه سیمه دا د کلهم جهان سرداره زرزري پښتونخوا هغه پیرس چې ورته ښار د رڼاګانو وایي هغه پیرس چې ورته ښار د رڼاګانو وایي زمونږ د خپل باګرام په وړاندې تصویر تت دی خپلې خبرې له واپس راځم خوږو ملګرو زه چې تر څو تر خپل اشناو د ډېرې رسېدم نو ما بلها ترخې لمحې د تریخ ژوندون ولیدې ډېر زیات خفه شوم د ښاره مې سم زړه تور شو بس یوه داسې واقعه چې زه یې ووجلم چې مې رایاد شي نو غونی مې لشې لشې شي یوه ماشومه د سورهاړ په سخته سخا ګرمۍ کې یوه ماشومه
د سور هاړ په سخته سخا ګرمۍ کې په کچرو کې سرتور سر او خپې ابلخپې ګرځېده. دا جنۍ ما خواله زما په اشاره راغلله. ما وې بچی وایه نامه دې څه د لور د چای؟ وی ملاله مې نامه ده افغانۍ یم زه. وی ملاله مې نامه ده افغانۍ یم زه. پلار مې مړ شوی دی بلها کلونه وشو. ما ویل ها 1 روپۍ واخله ګرمي ده بس ځه. وی نه ماما زه خو کباړ ټولوم خیر نه غواړم. زړه کې په دې خبره ډېر زه پښیمانه شومه. زما د خوانو ملالۍ لاړه روانه شوله. د احمد شاه بابا نوسۍ لاړه کباړې ټولو. زه د ملالۍ خوددارۍ ته حق حیران پاتې شوم. د ملالۍ پخې خبرې مې د زړه نه وتې. زه خپل شاعر اشنا له لاړمه حاضر و هلته. زه خپل شاعر اشنا له لاړمه حاضر و هلته چې ناګهانه یوه چغه نسواني راغلله. مونږ هم لاړو تماشې له چې دا څه کیسه ده. ما چې څنګه وکتل ملاله په غرمو پرته وه. هغه بوجۍ د کباړ په ورید زیګر ایښې وه. زما د لاس او خپو نه دم ووت چې دا څه وشو چې دی خو اوس ما سره وړاندې څو خبرې وکړې. هغه شاعر اشنا مې زر تر زر ډاکټر راوستو. ډېر په افسوس سره یې ووې ساعت وشو مړه ده. د ملالۍ لاش ته حیران دریان ولاړو مزه. په دواړه مخه مې څو ځله بې اختیاره ښکل کړه. ما ویل ما سره ملالې څو خبرې وکړه. ما ویل ما سره ملالې څو خبرې وکړه. ای د جنت مرغۍ راویښه شه کباړ ټول کا. لکه د ګلې په خاموشه ژبه ماته ویل زه د کلهم انسانیت نه مرور یم. لکه د ګلې په خاموشه ژبه ماته ویل زه د کلهم انسانیت نه مروره یمه. ای د وطن د وخت قاضي ستا نه پوښتنه کوم. ستا عدالت د ملالۍ باره کې ګونګ ولې دی؟ د ملالۍ د یو تنکي ارمان قاتل څوک دی؟ ای د ملګرو ملتونو د نړۍ واکمنو ستاسو منشور کې د ملالې ذکر شته دی که نه؟ ای د حقوق انساني علمبردار ښاغلو د ملالۍ څلي له راشئ څو ډیوې بلې کوئ. ای د حامان د مسلکونو پیروکارو واورئ. ای د حامان د مسلکونو پیروکارو واورئ د ملالۍ د دې سپېرې ورځې مجرم څوک دی؟ ای د عظیم پښتونخوا د لر او بر وګړو، ای د عظیم پښتونخوا د لر او بر وګړو، ستاسو پښتو څه شوه، غیرت څه شو، ناموس څه شو؟ ای د وږمو او د ګلونو پېښوره ښاره،
تا په تحفه کې ملالۍ له اخر څه ورکړي؟ ای د څلور کونج دنیا د عرش او فرش مالکه، ای د څلور کونج دنیا د عرش او فرش مالکه، چې ته قهار یې نو قاتل نظام ته زور وښیه، چې ته قهار یې نو قاتل نظام ته زور وښیه. چې لوټلې زه د هر ډول قارون یم، چې لوټلې زه د هر ډول قارون یم، زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم، زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. بدنام کړی چې د هر جبر قانون یم، بدنام کړی چې د هر جبل قانون یم، زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم، زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم، زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم.